بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن لیکچر موضوع د اډمکسچرز. په دې لیکچر کې ان شاء الله موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې اډمکسچر څه ته وایي، کوم ډول مواد دي او په څو ټایپ دي او څه دپاره موږ تاسې اډمکسچر په کانکریټو کې استفاده کوو. اډمکسچر یو ډول مواد دي چې کانکریټو سره د مکس په وخت کې او یا هم د مکس څخه مخکې کانکریټو سره یو ځای کېږي، د دې لپاره چې د کانکریټو پر خاصیتونو او یا هم پراپرټیز باندې تاثیر وکړي او موږ تاسو ته په نوي خواصو او پراپرټي سره کانکریټ لاسته راوړي. اکثره وخت آرډینري او یا هم کامن او عام کانکریټ د ځینو مختلفو شرایطو په مقابل کې لکه هغه طبیعي شرایط او یا هم ځینو نور نامساعده شرایطو مقابل کې رزسټانس او یا هم مقاومت لري. نو دې د خاطره موږ تاسو مجبور یو چې داسې ځینې مواد کانکریټ سره یو ځای کړو تر څو کانکریټ دغه نامناسبه شرایطو په مقابل کې د خپل ځان څخه مقاومت وښیي. نو دې لپاره اډمکسچر په نامه مواد منځته راغلي دي، جوړ شوي دي تر څو دغه مشکلات حل کړي. د اډمکسچرو منشا هم کیمیاوي منشا لري، هم طبیعي منشا لري او هم ځینې اډمکسچر د صنعتي فابریکو څخه ځینې پاتې لاسته راځي چې دغه پاتې شونې موږ تاسو کولی شو په کانکریټو کې ورڅخه استفاده وکړو. نو ASTM امریکن سوسایټي آف ټیسټینګ میټیریل یو تعریف لري اډمکسچر ته. دوی وایي ټول هغه مواد په کانکریټو کې بدون د اوبو نه، بدون د اګریګیټس نه، بدون د فیبر رینفورسمنټ نه او یا هم که هغه ریبار اوسیږي دوی نه غیر هر هغه مواد چې په کانکریټو کې یو ځای شي یا مارټر کې یو ځای شي مخکې او یا هم د مکس په وخت کې، نو دوی ته دوی اډمکسچر وایي. دا د ASTM تعریف دی اډمکسچر د خاطره. اډمکسچر په تیرو 50 کلونو کې اډمکسچر صنعت خورا پرمختګ کړی دی. تقریبا په مارکیټ کې په سلګونو نوع انواع د اډمکسچر پیدا کیږي او په ځینو هیوادونو کې تقریبا کوم کانکریټ چې استفاده شوي دي 80% پورې د کانکریټو کې اډمکسچر څخه استفاده شوې ده. نو دې د خاطره یو کنسټرکشن انجینر لپاره دا ډېر ضروري ده چې اډمکسچر په اړه باندې معلومات ولري. اډمکسچر مختلف اهدافو لپاره استفاده کیږي چې هغې څخه ECI امریکن کانکریټ انسټیټیوټ تقریبا 20 دانې پرپزه ذکر کړي دي چې زه غواړم یو څو دانې دلته ذکر کړم چې دا اهدافو د خاطره موږ تاسو اډمکسچر استفاده کوو. اول موږ کولی شو د کانکریټو پلاستیسیټي اضافه کړو، ډېره کړو بدون دې چې موږ تاسو هلته واټر کنټینټ اضافه کړو. دا مشکل کولی شو د اډمکسچر په واسطه باندې حل کړو. دوم د اډمکسچر په واسطه موږ تاسو کولی شو د کانکریټو بلیډینګ او هم سیګریګیشن د ریټ اندازه کمه کړو. د اډمکسچرو څخه په استفادې موږ تاسو کولی شو چې د کانکریټو ټایم اف سیټ ریټارد او یا هم اکسلریټ کړو. اډمکسچر په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د کانکریټو ډیولپمنټ سټرنټ په ارلی ایج کې اکسلریټ کړو. د هیټ ایولیوشن د کانکریټ ریډیوس کړو او همدارنګه د کانکریټ ډورابیلیټي او هم دوام انکریز کړو. او همداسې ځینې نور پرپوزه دي چې هغه ECI ذکر کړي دي. د خاطر اهدافو په نظر کې نیولو سره موږ اډمکسچر په کانکریټ کې استفاده کوو. اډمکسچر انواع ټایپ اف اډمکسچرز. اډمکسچر نظر کیمیاوي ترکیب ته په مختلفو برخو باندې او یا هم په مختلف انواعو باندې ویشل شوي دي او ځینې اډمکسچر دي چې د یو وظیفې په ځای څو وظایف اجرا کوي. نو موږ تاسو نظر وظیفو ته اډمکسچر نشو کوی په انواع باندې ویشو، دا به سخت دی ځکه یو ډېر اډمکسچر دی چې یو په ځای څو وظایف سرته رسوي. نو دې د خاطره د عموم کې اډمکسچر په دوه برخو باندې ویشلي دي چې یو کیمیکل اډمکسچر دی او بل منرل اډمکسچر دی. کیمیکل اډمکسچر هغه اډمکسچر دی چې دا منشأ کیمیاوي ده، د کیمیاوي مرکباتو څخه ترکیبیږي، لاسته راځي او دغه نظر اکټ ته عمل ته په دوه برخو ویشل شوي دي. ځینې هغه اډمکسچر دی چې دوی فوراً کله چې کانکریټ سره مکس شي فوراً د اوبو سره په ټنجن کې جذبیږي، د سمنټ ځینې ذراتو په واسطه باندې جذبیږي او هلته خپل خاصیت پرېږدي. او ځینې بیا هغه دي کله چې د کانکریټ سره مکس شي د خپل آیوني ترکیب ماتوي. کله چې دا مات کړو د واټر سمنټ ترمنځ چې کوم تعاملات سره رسیږي
نو دغې کې دوی هم مداخله کوي او خپل تاثیر پرېږدي. او کیمیکل اډمکسچر په کانکریټو کې د څو دقیقو سندول تر څو ساعته په خپل خاصیت ښیي. او بل کیمیکل اډمکسچر د ASTM په څو ټایپ باندې هم ویشلي دي چې هغې څخه ټایپ A واټر ریډیوسینګ دي، ټایپ B ریټارډینګ دي، ټایپ C اکسلریټینګ دي، ټایپ D واټر ریډیوسینګ اینډ ریټارډینګ، ټایپ E واټر ریډیوسینګ اینډ اکسلریټینګ، ټایپ F های رینج واټر ریډیوسینګ او بل ټایپ G های رینج واټر ریډیوسینګ. منرل اډمکسچر دا هغه اډمکسچر دی چې دوی منشا طبیعي ده او یا هم ځینې هغه اډمکسچر د کیمیاوي صنعتي فابریکو څخه لاسته راځي، هغه هم د منرال اډمکسچر په کټګوري کې شاملیږي. نو منرال اډمکسچر چې کله کانکریټ سره یو ځای شي په فرش کانکریټو کې له ورایه معلومیږي چې دوی سره اډمکسچر یو ځای شوي دي او د دوی تاثیر یو څو روز دی، یعنې چې دی د څو ورځو شروع تر څو میاشتو پورې خپل تاثیر په کانکریټو کې پرېږدي. دا هم په څو کلاسو باندې ویشل شوي دي چې هغې څخه کلاسیف هغه فلای اش دی چې د لګنیټ او یا هم سب بیچومین کول څخه لاسته راځي. کلاس F هغه فلای اش دي چې مثلا د بارنینګ اف انتراسیټ اور بیچومین کول د انتراسیټ او بیچومین زغالسنګو څخه د سوځېدو څخه لاسته راځي. او همدارنګه کلاس N د غرا اور کلسینیت پوزولان څخه لاسته راځي. په دې ویډیو کې ما کوشش وکړو تر څو د اډمکسچر په مختصره ډول باندې تاسو ته واضح کړم. نو انشاءالله په راتلونکو لیکچرو کې به زه کوشش وکړم تر څو د اډمکسچر هر نوع په مختصر ډول تشریح کړم.